د ژباړې حقوق یوازې د هیواد پروډکشن سره خوندي دي او نور یې د کاپي یا خپل په نوم خپرولو حق نه لري. د سرغړونکو سره د کاپي رایټ قوانینو او اصولو سره سم قانوني چلند کیږي. بیا څوک د شکایت حق نه لري. دا فلم تاسو ته د نیوکر ډرایفر لخوا وړاندې کیږي. صاحب HD سنټر د خوراک لپاره سم دي، بیخي تازه دي. که دې دې تازه پکار دي نو ورڅه خپله یې په سمندر کې ونیسه. رکشي د باندې یخ دی، دا اوس ته چیش کوې؟ د هوا سره خبرې ډېره مسخره اچوي. دا خو هېڅ هم نه دي. اوس زه غزله هم ورسره د باندې راووځه. ما غلا پرېښوله، په قسم سره یوه کوټۍ شیدې مې لا نه دي غلا کړې. تلاشي مې کړه. هینډسمه آیوش پیژنې؟ ته پوهېږې ما په غلطۍ کې په مکتب کې هغه مچ کوي. په ټوله مکتب کې اوازه سوله چې زما آیوش خوښېږي. بې عقل هلک دی، زما هغه نه خوښېږي. هغه بیخي شیطانان دی. ته په خبر یې؟ څنګه بد طبیعت ته دی. یوازې 500 2,500 یې ستا را باندې. خو ما دې ته نوې سندرې راچولې دي. سندرې هغه تکراري دي. دا لږ دی. ودرېږه. اکاونټ دې خالص و. ماهر؟ زما د ماهي غوښه ډېره خوښه ده. ته دا پیژنې؟ دا چیش دی؟ دا د بخت دپاره دی. تا ته هم یو دانه در رانیسم. څنګه؟ ته دا پیسې څه پکې؟ اوس به نه کار شروع کړم. زه به یو آرایشګاه جوړه کړم. زما د مکتب غټې نجونې به ما ته راځي. ستا آرایش در وکړمه؟ نن سبا هلکان هم د انجونې چمونه کوي. ته یو بدماش یې. ټوله وایي چې تا یو ګناه کړې ده او اوس دلته پاتې یې.
زما مور هم زه بنده کړې یم ستاسو. او ته څه فکر کوې؟ زه داسې فکر نه کوم. میامي هله وایي مور راله. باندې راووځه. مه مې ورشوه کنې ولده ما یې راباندې زار کې. هینډسمه میامي دننه ده یا مګر ما خو یې اواز واورېدی. د ډېرې نشې سه انسان دغسې کېږي. مسخرې مه کوه. نو بیا ټوله دروازه ولې نه خلاصوې؟ زه تا ته اختار در کوم هینډسمه. ته پوهېږې چې زما دا نه خوښېږي. میامي زه خبر یم چې ته دننه یې. میامي ژر د باندې راووځه. هینډسمه ما تا ته اول هم ویلي وه چې میامي خپل کور ته مه پرېږده. ته اوس دا دروازه ولې نه خلاصوې؟ دروازه خلاص. ښه نسته؟ بخښه کوه. ښه پرېږده یې. زما یو څه پیسې پکار دي. زه کول کوم چې څنګه زما د مور ملګري ولاړ سي زوم کور ته ځم. ته پوهېږې چې ټوله تا ته په څه نامه وایي؟ هینډسم. او زما د ناز نوم څه دی ته په خبر یې؟ نیدرشه یم. کچردانۍ لورا خاله ویله مور په زور سره کچردانۍ په لغته وواله او بیا زه پیدا سولمه. په دغه خاطر زما د نازنوم کچردانۍ ده. مسخره دی یوه کچردانۍ. ډېر ښه نه یې خو بیا هم پر ما ګران یې. په دې هیله چې زما یو شی به دې خوښ سي. څونه بد اخلاقه نجلۍ ده.
خپل د مور نمبر راته ووایه. تا ته وایم او وایي خبره نه یم چې په ګوا څه سوي دي، چې هر ځای وګورې دغه کثافات. راته ګوره ما ستا مور پلار تا ته دغه در ښودي دي؟ لورې رښتیا راته ووایه، تا به ستا غلا کړله؟ غلا کړې مې نه دی، خپل د مکتب د بستې سره کتله. یا درواغ وایي صاحبه، دا خو د مکتب بستې لرله نه. لورې ستا مور په کور کې ستا؟ پلار ورته ګوره مور پلار هم نه دي معلوم. لورې پلار دې چیرې دی؟ دی ستا پلار دی؟ اکسټرا صاحبه واوره وروره، ته ګوره وروره، ما ته دې درد رالی، په دې خاطر خو مې درته ویل چې غلا مه کوه. هغې ما ته ویل چې ته پیسې ورکړه. زه به درنه ګړم، په کوچنیوالي کې غلطیانې کېږي، بیا یې په خپله زده کوي، یوازې په پیدا کولو وظیفه سر ته نه رسېږي. ټول عمر مې هغه یوازې لیدلې ده. هغې ته یو څه وخت ورکړه، د هغې سره یو ځای شه لکه نور پلرونه چې ورسره راځي، او بیا به نو سمه سي. زما MP3 راکه. هینډسمه د دې پیسې زه نه لرم، خدا واخه ډېر ښه شی دی، پر بخت یې ونیسه. که چیرې ستا سره یې نو ستا بخت به راستایي. هینډسمه ته په دې شرمېدلې چې ته ما پیژنې؟ ټوله زما د پیژندلو څخه انکار کوې. زموږ په مکتب کې مور هم راته ویلی دی که یو ورځ ورکه شولې نو د ټلیفون ادرس او کور هم هېروه، بیا بېرته کور ته مه راځه چې ډېره نشه سې نو وایې چې موږ دوی باید مړې سو. زما هغې ښځې ته درد نه راتلی، هغې خو یوازې ووالم، مګر ته خو ترې خیال آباد یې. خو زه ستا څخه نفرت نسم کولی. که زه ستا څخه نفرت وکړم په ټوله نړۍ کې به داسې نفر نه وي چې زه مینه ورسره وکړم. زه ستا څخه نفرت نشم کولی. میامی ته ولاړه شه. پرېمېږده میامی ته ولاړه شه د دې ځایه.
څنګه څو صاحبه؟ کالي مو نه دي ځینې کښېنې نور هر څه وسول. ته څه غواړې؟ غواړم چې ګوا پاکه ووینم، نه جرم نه کثافات نه شی توکي نه، او د ویزې د ختمېدلو وروسته پاتېږم نه. پاته خبرې د لیکو که په دفتر کې. خبرې مو ډېرې وکړې صاحبه. درځه چې کار شروع کړو. د حرام خورو ډېر غټ لیست دی. په ګوا کې د نشي توکو معنا ده مانتو. د نشي توکو راوړونکی، خرڅوونکی او استوونکی دی دی. او دا فوټبال د مانتو راسته لاس ماش د رنګه سړی دی، عقل نه لري، نور کاروبار یې دی پر مخ وړي. اډوین کوم چې یوازې موږ پېژنو، دی د کوڅو په سطحه نشي توکي خپروي، خو په دې اړه په هر څه خبر وي. پرېدا پردس لوکو کیوین دیم د منتو سره اړیکې لري، ځینې سوداوي یو ځای کوي. دا دواړه ورونه په سیاست کې هم داخل دي. دی اټیلا دی، د دې دوه د امنیت ساتونکی دی. د هغو کثافات د یور پاکوي او دومره په پاکۍ سره چې د دواړو پر خلاف هېڅ ثبوت نشته. په چینای کې چې کم نفر نیول سوی و د غیر قانوني وسلو په توګه، هغه اول په مابس کې د دې دوه نوم پولیس ته وشوی، خو بیا وروسته خپله خبره واخیستل او د دواړو ورونو په خلاف یې هېڅ ثبوت نه کوي. بلابود ورځې چرونکي او د بیزې غځونکي خلک هغه هم د دې दोनों भाइयों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. پلان ښکار کېږي، خپل شیان یا په ګروي کښېږي یا پر خرڅ کې. هغه یو 2-3 ورځې نورې چیرې کې په ګوا کې چې کله پیسې بیرته نه کوي، نو دا مسافر په پوره توګه مجبوره سي او د دوی په ویلو سره د نشي توکو د وړلو دپاره کار شروع کوي او یا د دوی په نفرو پښتورګي خرڅوي. शुरू कर देते हैं या ऑर्गन हार्वेस्टर्स को किडनी बेच देते हैं. دا د دې یو څو کوچني کار کوونکي دي صاحبه. د کوچنیانو فقر غوښتونکي، د روزنتونو والا او د کوچنیانو ټولونکي. او په دې کې غټ لاس د دې دی کارلا. دا په کوچنیانو فقر ټولوي. او موږ بیا دلته د ښځو نارینهو لیستونه جوړوو. موږ خبریالان نه یو، پولیس والا یو سنګوټکره. صاحبه پولیس والا په دغه خاطر هم لاسونه تړلي دي. یو وخت چې نفر په لاس راسي نیولی یې نه سو، کله بیا ثبوت نه وي او کله بیا محکمه اجازه نه راکوي. صفایي غواړې قضیه هم باید چې په پوره توګه په لاس کې او لاسونه مو خلاص یې. خلاص یې وبوله. د دې بعده به هره غونډه در نیولو وژلو وروسته کېږي. یوه میاشت، یوازې یوه میاشت صاحبه. بله صاحبه خدمتکار بسته یو ډول. اوه یاره تاسو درځئ؟ سمه ده درځئ. زما نوم دې نه دی اورېدلی؟ یا پتلې وا بیا په یاد لره ایسته څه؟ بلې سمه ده تر وړمه یې. صاحبه فوټبال وځي صاحبه، مګر خدمتکار خو د باندې نه دی راوتلی صاحبه. مګر دی خو وځي هغه دی. تا خو به خدمتګار لیدلی چې بیک یې پورته کوي. صاحبه د وو لپاره لا وخت نشته، که دی ولاړي نو بازي ختمه. صاحبه ژر اتوایه څه وکړمه؟ پنچاره که او وایستا خو او وایستا خو ای پنډوسه
دا ته چیش خورې؟ لاړې رزیل د یوې میاشتې خواري هم پالتو سوه د دې خو په دا درجه د هغه دپاره وساته چې کاچو خورې بیا خپله راشي چې پوډر چیرې ځي. داسې په بیټ باید د لوړې خوا ووال سي. نو ګین لوړ ځي، هر څه کېدلی سي. انسان مړ کېدلی هم سي. په دغه خاطر خو هیلمټ اغوندي. هیلمټ ضروري دی، ډېر ضروري دی، ډېر ضروري دی، ډېر ضروري دی. ته بیا ولې درد ورلی؟ درد باید ما ته راغلی وای. د ده د لاسه ما دونه تاوان وکړي، نو خدای پوه که په ګوا کې ما تر ننه داسې د نرزوی نه دی لیدلی چې زما پر وړاندې ودرېږي. خوانجه درکوي د قاضي صاحب د نامه په اورېدو مانتو ته ووایه هغه به هم ډېر ژر د قاضي صاحب نارې ووایي، خو په دې نارو به د باندې راونوځي، نور به هم د ننه ولاړ سي او د هغه ځای به لوړ. هغه ته ووایه چې بیا ورې لوړې سوداوي کوه. ټوله روین دې ورکړه. ته څه فکر کوې کیوینه؟ مانتو به خپل نفر وراستئ د روینو د پیدا کولو دپاره؟ دا نورې راوړئ، خیرې نسبتې بخت یې نه لري. کیوین خپل کار وکړئ. تا ته وایم منتو زموږ نفر معلومات کوي چې هر څوک پیدا به کو. مانتو زموږ نفر پسې ګرځي چې هر ځای پیدا به کو. ستا خو ګوره کیوینه 10 میلیونه خلک په هندوستان کې 400 هینس کې چې حساب راواخې بازار هم ښه دی او 1 میلیون انسانان روهین او شیشه کاري. د حکومت ګټه ده او چې د حکومت ګټه ده د دې دا معنا ده لږ تر لږه د 405 میلیونه انسانان شیشه او روهین استعمالوي. اوس نو فکر وکړه دونه غټ بازار یې دی او د هغه شروط تا څنګه وکړه؟ سمپل به دې ګرځوي 3 ورځې دا روسیان 3 ورځې را ګرځوای سم په دا 3 ورځې کې به هیڅ روین پیدا کې که نه دا ستاسې د دواړو ورونو 4 سره پښتورګي به راوکاږم په بازار کې به خرڅ کړم. پیدا که سمه ده پیدا که کټه هیروین دې چیرې ایښې دي؟ چیرې دې ایښې دي؟ هیروین چیرې دي؟ ته در وصله نشه یې؟ زه ستاسو یو څه پوښتمه چې هیروین چیرې دي؟ راویښه ټوله کار خو ما وکړي نو باید 50% ماته هم په لاس راسي. او مرګ ته ورنږدې ته ګوره لیونتوب مه کوه. ته نه یې خبره چې تا د چا سره اخیستې ده؟ د کینګ شان وغلا کړي دي. دی بیا دا ټلیفون ولې نه پورته کوي یاره؟ بله ستړی مه سې ورور جانه. یاره ته اوس چیرې یې؟ لکه چې مانتو بیا کش درکړی دی او هغه پرېږده راسه اوس یو څه غوټې په اواز کې راسره وخورو. بیا کله زه دلته په کار اخته یم، ته بیا هلته خپلې میلې کوې. ته کار کوه وروره او زه میلې. ته هلته زه دلې. ښه واوره
دا خدمتګار د وژلو در مخه هغه موږ ته نومان راوښول. هلته د ټولو نجونو نوم ښکاره د یوې څخه پرته. نه ته هغه نڅاګره شه یې؟ ها؟ زموږ یو شی په کار دی. بیا کله ته زموږ کالو ته وګوره، موږ اوس کیسه بران درته معلومیږي. لاړ سئ. څه پېښه سوه؟ ګوره وراره، دلته یو څه مشکل دی. ګوره چې ته هر څوک یې غلط ځای ته راغلی د دې ځای څخه پټه خوله ولاړ سئ. خو وروره بیرته نه سم تللی. هغه اینا چې تا ته یو بسته درکړې وه هغه باید موږ د ځانه سره یوسو. چې یوه ورځ اضافه سي د 15 ورځو پیسې پر اچوم. د 50,000 پر شي 1500 سود. سامان بیرته هغه چا ته ورکوم چې چا ماته راسپارلی دی. ښه چې ستا په قانون موږ نه یو خبر. څه وکړو؟ ونیسه راپورته سه. وا خبرې ورسره وکړه. مرجانې هغه پرېږده. وې که نو ژر څه میامي الوی هغه ګرو والا دې زموږ سره خپله ګرو ده هینډسمه. اوس نو دا 15,500 دپاره د دوی سره مخه ښه وکړه، ورسره که یې بیا نو صحیح دی. ښه نو ستا همسایه او د هغې لورې وتښتول، تا ول هغه د نشې توکو کچکبران وه؟ ستا خو به همسایه یې، بل څه خو به دې نه یې. سمه ده، زه اوس پولیس ته راستوم، ادرس راوښیه. بلې او ادرس یې نه راښیه. که غواړې چې موږ پر وخت درسو نو ادرس یې راوښیه. دا رقم موږ ته نس پیدا کولی. بلې یو تو اوس ځان بدماش بولې، یو نفر دې نه سوی راګرځوی؟ وروره چې تا هغه لیدلی وای بیا در معلومېدله.
بارک و بیخي تیز و بڼه یې لا نه دی رپوه چې ما کله ټکان وکړل 2 واړې تا فوټبال 2 ټکه وویشتی او د ده باڼه لا نه ورپېدل نه دا ښه خبره ده داسې نفر خو زموږ په کار و په دې کار مه لره هر څه چې وایي هغه کوو بس یو څه شیان دي یو ځای ته به یې ورسوې سبا سهار د موټر د پلیټ نمبر دی GA05JK2309 څنګه سو دا نوی خط رسونکی دې خوښ سو دا د مخه نه دې راکش که کلب ته ورسه دغه ساختماني شرکت خواته ورسه د 10 بلاک سره به یو دوکان ووینې په هغه کې د منتو پوښتنه وکړه دا غوټه یوازې هغه ته ورکړه او چې پر ما د ټلیفون بانک کې دستي به یې وغورځوې او میامي پر 9 بجې هر لیست ته راسه په لاس به درسې او نجي اورېدلې چې زمری هېڅ وخت غوښه نه خوري او وایي غوښه مشه ولې نشته مستې یو بل داسې یو شی مې نشته که غوښه او مستې غواړې نو زما معاش را بالابود که چار وخت ورته وګورې دی د غوښو نارې وایي یوازې دغه یو ځای دی چې و درغلۍ ته مې زړه غواړي بلې پترې شماره من کوم خوش آمدید یا صاحب خوش آمدید میگم اوی راځه شما خوش آمدید میدی خوش آمدید میگم شما بشینین من به شما چه خدمت کردی بیاین مهربانی یوازې راغلی دی و صاحب ته اوس د ده غیرت ته وګوره ای روسۍ مګر دی خو د رنګه روسۍ نه معلومیږي پټان معلومیږي پټان راوړه کښېږده ونیسه درته ووایه چې خاص مې د روسیې سره غوښتي دي په دې هیله چې خوښې سي کی از روسیه خواستیم برای تو ونیسه ویچه
وای دی ولې نه څښې ولې نه څښې ها ته څه فکر کوې چې ما و دې ته زار راچولي دي ها ویې څښه باچا سړی ویې څښه منتو ته دا چشتي ما خپل کار وکړي اوس نو ته یو څه وکړه د کومه ځای راغلی ای تا خو کوله سره کړی وو هغه چیرې ده ته اوس څه وایه د چا سره کار کوې صاحبه شان در ورسېد کې وینه ژر ځئ ژر د ځئ مانتو پولیس راغله ته اوس ماچ کېلی انتخاب کړی مې یې خولې زما تویېږي او میلې ته کوې یا د نن څخه وروسته ټوله کار زه خپله کوم د چکې په خوړلو سره ولاړې اوس په مرمۍ خورې منتو وخت یې ولاړې منتو اوس وې پالتو اوس چې وزیر خپله راسي لا تا نسي ژغورلی که ځان ژغورې نو ځغله منتو ته سوې پالتو ونې سکات یې خلاص و واخه مایکله موټر راوله ودرېږئ د ده جسد لاندې ور وغورځوئ تاسو آماده یاست
د لږ چې نوی کار شروع کړی دی تازه وخت یې دی. څوک دی د کومه ځای راغلی دی په هېڅ نه خبر صاحبه. د منتو د ډلې سره کومه اړیکه نه لري. اجساد د هغې نجلۍ نوم چې شوه نه د هغې او د منتو بیا څه اړیکه وه؟ خبر نه یم خو د هغې د بدن ټول عضلات ورک دي. ټول عضلات ورک دي معنا؟ معنا سترګې پښتورګې اینه د بدن چې کوم عضلات خرڅېږي ټول یې ځینې ایستلي دي. منتو بیا دا کاروبار څه وخت شروع کړي؟ دا خو د کار نه دی. وبه ګوره چې کونال څه معلومات ځینې ترلاسه کوي. دا وګوره صاحبه دا مې په تلاشۍ کې پیدا کړي. نیم ګرام نو سړی څه به وکړي نور خو یې یوړه. کبیر علاوت یې نوم دی د دا تور کالي په ماس کې اوسېږي د قصدارۍ د ورکولو کار کوي. نه یې کم جرم کړی دی نه یې څوک وژلي دي او نه په نشي لاس لري. د خپل دوکان په 2008 کې ثبت کړی جواز و ثبت و هر څه لري. خو د یوه خبره جالبه ده کومه؟ د 2009 څخه د مخه د ده هېڅ کم ثبت نشته. زه چې وم 10 کلن پیدا سوی دی. د ثبوت ورکول نو کم نوې خبره ده. د ګوا څخه به د باندې یې نور معلومات یې وکړه او د منتو سره یې اړیکه پیدا کړه. یوازې د نشي توکو نه د قتل تور هم دی. سمه ده صاحبه. دا کس ته وګوره چې پر دې خوارکۍ یې څونه ظلم کړی دی. د دې په معنا پوهېږې چې د هغې سترګې زندګشه دی نو د هغې زړه دربېدی چې د هغې مغزه یې راایستل هم ژوندی وه نو بیا وار یې د څه شي دی؟ که ته دغسې چپ ناست وې نو به ډېر نه لږ ژوند وکړې. بخښنه غواړم په خدای که مې د سهار څه شی خوړلی دی ستا دپاره به کبلی پلو راوړم او که وهل خورې خورې یې دا ستا د قضیه د خلاصول ولې دونه کوډونه لري؟ څه کیسه ده؟ زه د په اړه هېڅ هم نسم را خلاصولی. دا د منتو قضیه ده. صاحب ته یې ورکړه. ډېر ښه نه یې خو بیا هم پر ما ګران یې. خو دا واخه نو ستا بخت به راستایي. صاحبه په خدای څه په وایې و ما باسه درتلو د مخه د حکومت ډوډۍ ونیسه خوره چې لاسونه مې را خلاص نه کړې نو څنګه یې وخورم. ناس خبرې در باندې وکړلې پنډه دا دې دې خبرې کوي. خوره خوره د زړه د اخلاصه یې وخوره او بیا د زړه د اخلاصه خبرې وکړه. لاسونه خلاص کړه. چوپ چوپ مینه پټه کوه مینه پټه کوه خلک ما خبروه خلک ما خبروه. چوپ 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 الوی الوی خدای بیا بیرولم. الوی صاحبه اړیکه مو پیدا کړه. ما هم دغه فکر کوئ چې دا دونه غټ فوټبال د منتو سره ویل نه معلومېدی. بله پرنسیسه څوک یې؟ هغه ترجمان یم. ما خو یوازې ډوډۍ وغوښته. فرانسیس چیرې دی؟ هغه ته ټلیفون ورکړه. ته ماته ولې کوشکه کوې؟ ما څه شی وکړه؟ ما څه نه دي کړي. پر 2:15 بالا پرانکي د ده د لاسو د خلاصولو غلطي وکړه. مالوی دی ونیسئ. وایي په خدای څنګه جنګېدو؟ 2:07 بالا
بجې نجیش بالا. پنځلس ثانیې. په 4 دقیقې کې چې د منتو د قضیې سره څه وسوه زموږ 6 کسان یې روغتون ته ورسول. د فرانکي غاړه یې پرې کړه، د پلیرو 2 غاښونه یې مات کړه. اوس پلیرو او دغه د 7 کالو زوی دواړه یو رقم معلومېږي. داسې د علاوت بیخي ظالم سړی دی. او هغه کوډونه چې د ده پر قضیې د او استخباراتي ادارو لخوا ول سوي دي، د عام سړي پر قضیې د استخباراتي ادارې کوډ څنګه کېدای صاحبه؟ یوازې مشکلات راته وایه. یو حل یې سته صاحبه، ستا که په یاد یې د حیدرآباد څخه یو وخت موږ ته میسج راغلی و، موږ به یې د کبیر علاوت په نامه سره واستوو. بیا نو هغه دستي دا قضیه راخلاصوي، موږ ته به درخواست وسي او بیا به هغه کوډ خلاص شي. که درسته د هغه ځای او دستچیز موږ ته مرسته غواړي او په دغه رقم به موږ د هغه قضیه راخلاصه کړو. و تاسې ته د کبیر علاوت په نامه پیغام وایست دوم کې خراب کم کیسه غټېدای سي. هغه څنګه یارولی سم؟ ما هیڅ نه دي کړي. ټوله د اینا نظر و، هغې زه ښکېل کړم. هیله کوم ما پرېږده. دغه زموږ د خلکو دغه یو غټ مشکل دی. تر مشکل راتللو وروسته سمې خبرې کوي چې تعمیر جوړ سي، راونړېږي، وروسته اقدام حکومت کوي چې درغلي وسي، بیا وروسته د اصلاحاتو خبرې. پر تا یو مصیبت را روان دی، د هغه تر مخه ته ولې سمه خبره نه کوې؟ زه رښتیا وایم، موږ دوه ما او اینا 2 کیلو هیروین غلا مو کړل. ډېر ښه، دوام څه؟ او دا هینډسم بیا څوک دی؟ ته د هغه نفر یاوه؟ کوم هینډسم؟ درښومه یې. څه شو؟ تر 2 حساب کوم. بل هیڅوک نه و، بل څوک نه و را سره. ما وژنه، ما وبخښه. صاحب ما وبخښه، بیا نه کوم داسې. الوی دی یوازې دغه 2 وه. درځه ډوډۍ وخورو. ودې بیرولم یاره، ودې بیرولمه. یو پلا خو به دې خبر کړی وای وروره. ولاړ شه. په دا انسان مې ډېر فکر باندې. دا اوس څوک دی؟ هغه پولیس ولې نه راوغوښتل؟ پرېږده، څه فرق کوي؟ اوس ټوله ګوا زموږ ده. هله درځه، دور درځه. زما مور چیرې ده؟ دننه ده. هیله کوم دروازه خلاصه کړه. هیله کوم دروازه خلاصه کړه. ما پرېږده. هیله کوم ما پرېږده. هیله کوم دروازه خلاصه کړه.
دا کوچني معلومات مو وکړه. یا زموږ ټول نفر په منتو پسې ګرځي. بله په لاس راغله. دېرش زخمیان او اویا یې وژلي دي. خبر نه یم چې په کومه خوشحالي کې زموږ یوازې پښې او لاسونه راماتول، خو هغه هېڅ کار نیمګړی نه پرېږدي. د جرمونو کشفوونکی، روزل سوی وژونکی، Patriot. خاص نفر. کبیر علاوت. مجنون راکی. مانتو اوس به پالتو په هغه ورځ تا څه ویله؟ په 3 ورځې کې هیروین بیرته درته راوړم، کنې نو ته به د دواړو وړونو 4 سره پښتورګي په بازار کې خرڅ کړې. او وایي دا د پښتورګو خرڅولو کار خو زما دی. کیوینه ته زما ټوله کارونه یې ستا، زما پیسې له ستا. زه تا ته د شرابو نړیواله فارموله درښیم. په کم سره حساب دې ډېر سي، ډېرې پیسې به وګټې، په هغه کې یو څه وبخښه ټوله ستا. ډېرې را باندې ګټې حساب. په هغه ورځ هم تا دا د حساب خبرې ډېرې کولې. په دې هېواد کې تر 10 لکه ډېر خلک چرس وینځ کوي، زما نه د حکومت لاس دی. اوس زه تا ته حساب در کوم. په دې هېواد کې هره ورځ د 100 څخه تر 1.5 پورې کسان ورکېږي چې بیا هېڅکله نه پیدا کېږي. په هغه کې چې 10 ما په لاس راسي، نو د میاشتې سوله 300، د کاله 3,500، معنا 7,000 پښتورګي چې په 4 لکه ووایه د کاله 280 کروړه کېږي. پوست، سترګې، سږي، اینا، دا بیا جلا حساب دی. حساب کوي. او په هغه ورځ تا څه ویله؟ کیوینه دا دې څه وکړه؟ کیوینه ته داسې یې، کیوینه ته هغسې یې، کیوینه. او وایي چې داسې مې ویې نو اعصاب مې راویښ سي. پوه سوې؟ که تا په هغه ورځ زه داسې نه وای کړی، نو کېدای سي نن ما دا نه کولی. ستا دواړه پښتورګي در سره باسم، هغه په بازار کې خرڅومه او تازه نه وژنمه، او بیا راځم تا ته د هغه نرخ وایم. بیا دې نو دواړې سترګې در څه باسمه، هغه هم په بازار کې خرڅومه او تازه نه وژنمه، بیا درته راځم او هغه نرخ درته وایم. بیا به نو ته په دې پوه سې چې د چا حساب اعلی دی. یا منتو اوس وې پالتو. یا د ده نوم دی کبیر علاوت. د قضیې څخه یې موږ ډېر معلومات ترلاسه کړه. د
د استخباراتو په څانګه کې فراه کې خاص نفر و. د 2000 څخه تر 2006 کاله پورې ډېر غټ عملیات د ده په سبب کامیابه شوي دي او د 2006 څخه تر 2008 پورې په یو خاص تمرین کې بوخت و. ډېر تمرینونه او ډېرې زده کړې د فراه کې کړي دي. هغه دی تا ضمانت والا راغلی مننه ځینې وکړه ځینې بیا یې که د سهارې څه تر خولې خبره نه راوځي. د تمرین د دښمن په وړاندې زده کړه نشه یي توکي انسانانو قاچاق او د خاصو چاپو دپاره ورکول سوي. ښه نو نور یې سره کولی سې اوس دا دې پر چا خرڅ کړی وي؟ غلط سوی یې ته موږ پور ورکوو ټلیفونان نه خرڅوو. که دې راته وویل د 11 به خلاص یې. ښه ته د پولیسو نه پاره یې؟ یو ګړی تمرین یې دومره جالبه و چې د کورنیو چارو وزارت څخه یو 2 کسه د هغه د لیدو دپاره ورغلي وه. هغه په لیدلو سره بېهوشه شوه. زاخو وبخښه د ټلیفونو کاروبار هم ګای کوو. دا یو ځای 25 ټلیفونه وړي د پښتورګو دا شیانو کاروبار کوي. بس دغه نه مې اورېدلي دي. د رسمي ثبت د حسابه 2008 کې د ده موټر ټکر شو. د روغتون ته تر وړلو وروسته د ده هېڅ ثبت نشته. ویشتل سوی دی په ټکر کې نه بیا ویشتل د کومې خوا سوه؟ دغسې ده د نورو مسافرو په رقم ملکي نه نظامي روغتون ته یې دی بوتلی او د نظامي روغتون د ډاکټر د حسابه دی ویشتل سوی و. ټکر یې نه و کړی. دا اوس څنګه انسان دی؟ بلې ته چیرې یې؟ زه په ټلیفون سودا نه شې کولی باید دلته راسې. هغه دا زده چې دلته نه شې رابرم او تا سمې خبرې نه سره کولی. زه د نه یم سمه ده ته خو یو پلار راسه ټوله کارونه دې در کومه کول دی اوه ما که هغه نفر در وشوي نو ته به زما شان بېرته راکړې. بس ما زه هغه راوښیې. سمه ده در شوم یې. او وای د هغو دروازې څخه راغلي ټوله دفتر یې پر دبله راواړوئ. هغه تور تو ګوره هغه پنچم ده ده تور تو ګوره په چاقو یې دلته ووالمه. بیا صاحبه دې ته هم ښه ټایټ کاشور کړی دی. د دې څه معلومات کړی دی او د دواړو نه پوره ادرس د ښار کلاب دی. په لیفټ کې خو دې زه ډېر حیران کړم انسمه. خو ته باید چې په ما بس کې وای د میمې مور دې ولې ووژل؟ هغه خو تا ووژله. د شیانو د رسولو موافقه دې وکړه. شاوخوا دې نه وکته چې څه کیسه ده؟ نو د میمې سره مو همدغسې وکړل؟ یا هغه داسې دی چې د هغې د بدن عضلات روزه پاخه سوي نه دي. هغه په مارکیټ کې هېڅ نرخ نه لري. خو سترګې یې هېڅ عمر نه لري. د هغه په خرڅولو سره زه ډېرې پیسې ګټای سم. زما یو کوچنی شرط دی بس ته د یو 5 کالو دپاره مابس ته ولاړ شه او څه خبرې چې 5 کاله بعده بیا ته راووځې نو کیدای سي چې هغه دې مخ ته ووینې. د سبا خبرو کولو والا سبا نه مړ کېږي. د سبا خبرو کولو والا سبا ژوندی نه وي. د سبا خبرو کولو والا نن مري. یوازې د نن فکر کولو والا پاتېږي. او زه خو د نن لا نه یوازې د اوس فکر کوم. او دا چې تاسو څونه غټه غلطي وسوه دا به ستا سزا تا ته ووایي. چې
ستا هغه د ایمیل استولو بیا کل کار به تا ته ډېر ګران تمام سي. ته د استخباراتو څخه یې؟ څه مو وکړه د ټولو معلوماتو سره نه مو سړی پیدا کړي نه مو نشي توکي. پر هغه سربیره د لوی سره پر موږ ډېر فشارونه د منتو ټوله قضیه او ټوله معلومات چې تاسو لرئ موږ ته راکړئ. تاسو خیریه کوئ که څه کیسه ده؟ که مشکل لرې ستا مقصد د منتو سره دی او که د کبیر علاوت سره دواړه په لاس درځي. قضیه موږ جوړه کړه، چاپې موږ ووالې، شپږ نفره زموږ د روغتون ته ورسېدل او نیسي یې هم موږ چې هر څوک په منځ کې راسي جې ته نه ګورم چې څوک دي. ته یوازې په دې قضیې خبر یې؟ کبیر نه پیژنې؟ زخمی زمری څوک نه ښکاروي؟ चली जाए जिंदगी खुदा क्यों रूठ गया मुझसे नहीं था बैर मेरा तुझसे د جوکیم د اکاونټ څه ولاک چې د هغې د مور څه دی اوس کبیر په میامي پسې ګرځي دومره اورېدلي دي راته ووایه چې څه وسوه. هغه ژر والا سړی نه و، هغه نور یې داسې ووهله او په هغه ځای کې دوه نور نفر هم صاحبه دوی ته خو وایه چې ما هېڅ نه دي کړي. ته د دوی سره کبیر علاوته نوم مې طلیب صندوقړ دی. ډېر ژر به مې مخ ومووینې. زموږ د ماموریت په بنجخانه کې د هغه څه در مخه یو خبر راته وکړه. ته په میامۍ پسې ګرځې، ژوندۍ ده. زموږ سره د هغې پته شته. هغه زموږ نه پوره د پتروپام سره لیدلې ده. که لیدل غواړې نو چې په څه خبر یې راته ووایه. کوین او پریرا زه غومن تو تور واستولم د هغه تشکیلولو دپاره د میمې او د هغه د مور د ژغورلو په خاطر، مګر هغوی مور ووژل. بس دونه خبر یم. هغه د کیوین کم نفر چې دی هغه را پیدا که. ټوله ښار پسې وغواړه. ټوله ښار سمه ده. ټوله ښار کې ګرځېدل بیا څه تکلیف دی؟ د دوی سره د خدای پاماني وکړه. د دوی سره هم د خدای پاماني وکړه. په مخه دې شه ودې لیدل چې د دې په رقم ښه کارونه وکړې نو ته به هم خپل مور و پلار ته ورسې. راځه چې زه ښه نجلۍ سمه نو ته ما خپلې مور ته ورولې وه. الوی ولې مې وایه صاحبه؟ څنګه یې اډوینه؟ تېره ښکاره کړه. په دې کې څه شته؟ په دې کې هېڅ نشته. خو دغه مې پکښې ګورمه. وګوره رښتیا درته وایم هېڅ شی نشته را سره. هېڅ شی نشته صاحبه. ورته وګورئ خلکو د ګوا پولیسو ته یو معیوبه سړی څنګه په عذابوي. هلوی په هغه کې هېڅ شی نشته. ګوډه اوس در موټره به ځغستا درځه کنې نو د دې جوړ ولم. پورته ځه ژر ځه ژر چابک ژر ځه بیا کله. بله صاحبه په هغه شانو زه نه یم خبر صاحبه. زه یوازې د نشهیي توکو کار کوم. دی چې لیدلی دی و دا خو سترګې لري. دا به نو اوس ګونګی سوي.
ګونګۍ معنا کار بې خلاصي نشي توکي چې دی په سیاحتانو یې خرڅوي که یې پیسې په کار نو دوی یې په جیب کې هم ګرځوای سي صاحبه د دوی د کار کولو طریقه ډېره اسانه ده یو کوچنی ودانه د بازي موټر و کڅوړې ته وراچوي په کم کې چې نشي توکي او روانېږي هغه داسې ده صاحبه چې پر کوچنیانو نو کله پولیس والا شک کوي په دغه خاطر دا کوچنیان تر ټولو اسانه کار کوي او بیا هغه موټر وړي د لوبو ځای ته کم چې د کوچنیانو د بازۍ ځای دی صاحبه د کوچنیانو د لوبو په ځای کې نو پولیس تلاشي نه کوي ورې زموږ سړی هغه موټر له ځان سره ږدي او د هغه څخه نشي توکي راباسي او بیا بل کوچنی راځي هغه نشي توکي وړي هغه نشي توکي دریم ځای ته رسیږي د نشي توکو په مقابل کې هغه بستې ته زاړه بوټونه وراچي په اصل کې په هغه بوټو کې د ګراکانو کریډټ کارتونه وي کم چې بیرته د لوبو ځای ته وروړل کېږي هلته کریډټ کارتونه بیرته هغه اول کوچني ته ورکوي او هغه په کار پسې ځي د لارې په منځ کې دریم هلک هغه بسته وړي او ATM ماشین ته ځان رسوي بیا نو ګراک په ماموریت کې د کارت د ورکېدلو قضیه لیکي پیسې خو نه معلومیږي ځکه چې پر پیسو د چا د ګوتو نښان نه وي او د ورځې د 10 کریډټ کارتونو ورکېدل کومه غټه خبره نه ده چې په کم سره د پولیسو پام ور واوړي ځکه چې شکایتونه په جلا جلا ماموریتو کې ثبتېږي پولیس هیڅ شک نشي پر کولی ودرېږه تاسو هلته ورسئ سمه ده صاحبه لاسونه دې پورته که واه دلته راسئ ودرېږه تا ته وایم ودرېږه ولودي
تو نانۍ دا کوچنی هم ښه تمثیل زده کړی دی واخه پورته یې که تاسې ولې راته ګورئ کار مو کوئ څه کیسه ده دا ټاپ ته څه شي وو بله په یوه ساعت کې بیا مې دلته راوړه په کومه خوشحالي کې دا د چا اواز دی د مصیبت په وخت کې ورور ته ورور غږ نه پېژني ګوره که چېرې تا داسې څه وکړه نو وروره تا دا فکر کړی و چې څومره عذاب تا پر کوچنیانو تېر کړی دی تا یې وخت دا فکر کړی دی موږ د ټولو سره څومره ښه کوو د غریبانو مندو پلرونو سره او د خانانو د مریضانو سره او موږ هیڅ غلط کار نه کوو هیڅ سم نه دی د مرګ تر مخه دې د ګناهونو بخښنه وغواړي یا بله یا کبیره یا بلې خبرې ولې نه کوې
یو څوک درپسې راځي نور به خپل کور ته ولاړ سي. زما مور چیرې ده؟ ناسوله خو مونږ په دغه امبولانس کې بوتله غواړې چې د مور سره ووینې؟ درځه زه نه یم په خبر. نور کوچنیان چیرې دي؟ رویشه چیرې دي؟ رویشه چیرې دي؟ کوچنیان چیرې دي؟ ما یې چای نه دي کړي صاحب، ما یې چای نه دي کړي. نور کوچنیان چیرې پورته که؟ زه نه یم خبر صاحب. پرېمېږده صاحب. بله دوی د مشر معلومات وسوه. هغه چې څه وه د هغې دپاره دلته مرګ ته رالې د دا پالتو مخلوق سره باید دونه مینه ونه سي. سترګې ما نه و درته ویلي ډېرې پیسې په لاس راځي. ګورې خلاص یې که کېدای سي هغه سترګې و تا ته ګوري. ستا د بدن ټول غړي به وکاږم بې غیرته بیا به د خرڅېدو والا نه یي.
ولې پولیس ماموریت یو څوک زما د وژلو هڅه کوي ژر راسئ ادرس څنګه درکړم ټلیفون تعقیب کړه ژر راسئ ګوره بالا مه راځه یا ګوره زه تا ته څه وایم ګوره اوس پولیس راځي ښه یا الله ومې ته اوس ما ولې څنګه مې ولې دا څه دي مرمۍ موټر دی څنګه موټر مې دی هوی ولې راته ګورې ومې وله راسه زه دې مرمۍ ته په ما هېڅ نسه کولی پولیس راسي پولیس به راسي زه به ستاسو وژغورل سم چې زه وژغورل سم بیا به وروسته ستا سره ګورم دا اوس ته څه کوې ته هېڅ نسه کولی ګوره उम्मीद है तूने रहम किया मुझ पे करम किया तूने मेरी खुशी है कि मुझे तूने रहम किया मुझ पे करम किया کناله بلې صاحب تم ورسه دننه وګوره چې څونه جسدونه دي څونه نشي توکي دي ورسه ته هم وګوره سمه ده صاحب ژر ورسه دا ځئ منچه سه ډاکټر دا خپلې سترګې څنګه وایستې صاحبه ټوله یې وژلي دي یو دوه د روغتون دي نو ټوله د ښخولو صاحبه ته یو کار وکړه کوچنۍ زما په موټر کې د ده سره یو ځای کښېنوه ته په بل موټر کې راپسې سه سمه ده صاحبه
کومندانه یو اخیری موقع هم راکړئ. اره دا پلا دې یو غټ کار کړی دی. په هغه ورځ د پولیسو راغوښتلو وروسته زه ولاړم. پر هغه بخښنه غواړم. خو ګوره اوس ټوله پولیس په دې خبر دي چې زه تا پېژنم. ستا خندا زیاده هینډسمه. زه خو نن په خبره سوم. د یو څو عمر دپاره یوازې پاتېدای سې. زما انتظار کولی سې. یو وارې م په غېږ کې نیسې. بس یو وارې. मेरी सोच पे तुम बैठे हो, सांसें जहां बनती है मेरी, उस मोड़ पे तुम रहते हो. तेरे सिवा किसको सोचूं मैं, मेरी सोच पे तुम बैठे हो, सांसें जहां बनती है मेरी. دا فلم تاسو ته د نیو کې ډرایور सोचूं मैं, मेरी सोच पे तुम बैठे हो, सांसें जहां बनती है मेरी, उस मोड़ पे तुम रहते हो. तेरे सिवा किसको सोचूं मैं, मेरी सोच पे तुम बैठे हो, सांसें जहां बनती है मेरी, उस मोड़ पे तुम रहते हो. तुम मेरे अल्फाजों की तरह, तुम मेरे लिहाजों की तरह, गुनगुना लूं आजा मैं तुझे, तू मेरी आवाजों की तरह. की तरह